د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت دا سلسله موږ شروع کړې وه او په هغې کې یو بیان یا یو درس مو کړی و چې د هغه موضوع به د نبی علیه السلام د پیدایش څخه مخکې د عربو سیاسي حالت او د عربو دینونه او مذهبونه چې پکښې اکثره بتپرستي رواج سوې وه. نن به انشاءالله دویم درس وي او د سیرت ودې موضوع ته به ننوځو او دا مبارک سیرت به شروع کوو او الله سبحانه وتعالی دې وموږ ته دا توفیق راکړي چې سر ته یې ورسوو او د چا چې دا سیرت بیانوو الله پاک دې زموږ سره د هغه ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. د عربو دینی حالت د جاهلیت په زمانه کې د اسلامي لمر څرک څخه مخکې ځینې عربي ادیان او مذهبونه چې ټول له خپل اصلي لارې څخه بې لارې شکل او څیره یې بلکل بدله سوې وه. هغه مشرکان چې ځانونه یې د ابراهیمي دین پیروان بلل او د ابراهیم علیه السلام له دین څخه بلکل په بله خوا تللي وه. د دین اوامر نواهي او ټول فضیلتونه یې هیر کړي وه. ټول تر ستونې پورې په ګناهونو کې ډوب وه. په مابینځ کې یې لکه د بت پرستانو پر کم خرافات بې اساسه عادات او رواجونه یې خپره سوي وه. دې خرافاتو د هغو د ژوند ټولې سیاسي ټولنیزې دیني برخې تر خپل تاثیر او اغېزې لاندې راویستلې وې. یهودیت هم په ریاکارۍ او استبداد بدل سوی و. د هغو مشران لکه خدایان داسې ګرځېدلي وه. دومره ظلمونه به یې کول پر عوامو، په خلکو به یې د خپلې خوښې حکمونه کول، تر دې چې د هغو د پټو خیالاتو او د شونډو د شورېدو حساب یې هم ورسره کوي. د قدرت او پیسو په غم کې ډوب وه. هر څه یې یوازې د همدې په خاطر وه. دین او دینی احکام یې د پیسو او قدرت په مقابل کې هیڅ بلل. دا مادي هدف به یې چې پوره کېدی نو د هیڅ شي غم نه و ورسره. دا فکر به هم نه و ورسره چې الحاد او کفر خپور سو او د هغه دین احکام تر پښو لاندې کیږي د کوم په هکله چې الله تعالی امر کوي چې هر څوک باید د هغه احترام او پیروي وکړي. له نصرانیت څخه داسې یو دین جوړ سوی و چې پوهېدل ورباندې بلکل ګران وه. دې دین د انسان او الله تعالی تر مابینځ یو عجیبه ترکیب جوړ کړی و او په دې سره دا هم یو باطل او مشرکانه دین ګرځېدلی و. پر متدینو عربانو باندې هم اغیزه کمه وه، ځکه د دې دین لارښوونې او د دوی عادات او رواجونه ډیر سره لرې او مختلف وه او په څه چې دوی عادت سوي وه هغه د دین په خاطر نسوی پرېښودلی. د عربو د نورو ادیانو پیروان هم لکه مشرکین داسې وه. د هغو زړونه، عقیدې، عادات او رواجونه ډیر سره ورته او نږدې وه. دا و د دوی هغه دینی حالت. ټولنیز حالت یې دا و په عربو کې د مختلفو طبقاتو او بېلابېلو عاداتو او حالاتو درلودونکي خلک موجود وه. په دوی کې دوې ډلې وې. یو د اشرافي کورنیو. په اشرافي کورنیو کې د سړي اړیکې له خپل کور او خپلې ښځې سره ډېرې ښې او پرمختللې وې. ښځو یې پوره ازادي درلوده. خبرې او نظریات یې زیات منل کېدل. په ټولنه کې ډېر د قدر او احترام په سترګه ورته کتل کېدل. ان تر دې چې د ښځې په خاطر دا هم کېدای سوای تورې له ټیکیو ووځي او ډېرې وینې تویې سي او که چا به غوښتل چې په کرم او سخا په شجاعت باندې کوم چې د عربو په وړاندې تر ټولو لوړ صفات شمېرل کېدل د ځان ستاینه ورباندې وکړي نو هغه به هم زیاتره ښځې ته خطاب کوي. همداراز د ښځې له وسه دا هم پوره وه چې مختلفې قبیلې د سولې له لارې سره راټولې کړي او دا یې هم کولی سوای چې د هغو په مابینځ کې د جګړې اور بل کړي. خو له دې ټولو سره سره د کورنۍ مشري او صلاحیت له نارینه‌وو سره و. ښځې او سړي به د واده او نکاح له لارې یو له بل سره اړیکې ټینګولې، خو ښځې په خپل سر واده نه سوی کولی، بلکې واده به یې د مشرانو تر نظر لاندې
او د هغو په خوښه ترسره کېدی. دا و د اشرافي کورنیو ټولنیز حالت. خو په نورو کورنیو کې ښځې او نارینه داسې سره ګډ سوي وه چې له فساد و فحشا او فتنو پرته بل نوم نسو ورباندې ایښول کېدلی. ابو داود له حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها څخه په روایت سره وایي د جاهلیت په دوران کې نکاح پر 4 ډوله یا پر 4 قسمه و. یو قسم یې د اوسنۍ نکاح په رقم و. یو سړي به د بل سړي لور یا خور ورڅخه وغوښتله، هغه به موافقه کوله او نکاح به یې تړل کېدله. بل قسم نکاح یې داسې وه چې کله به د کم سړي ښځه له حیض څخه پاکه سوه نو میړه به یې ورته ویل چې ولاړ شه له فلاني سړي سره یو ځای شه، یعنې زنا ورسره وکړه، او خپل میړه به یې بیا تر هغه وخته نه ورسره یو ځای کېدی تر څو به یې له هغه بل سړي څخه حمل نه وی ښکاره سوی. او کله به یې چې حمل ښکاره او ثابت سو نو بیا که یې زړه غوښتی ورسره یو ځای کېدی به دا نکاح د استبضاع په نامه یادېدله او دا صرف د اولاد پیدا کېدو په خاطر ترسره کېدله. دریم قسم نکاح بیا داسې وه چې تر 10 کم کسان به له یوې ښځې سره یو ځای سول، او کله به چې ښځه حامله سوه او بیا به یې اولاد پیدا سو نو څو ورځې وروسته به یې دا ټول کسان راوغوښتل، هغوی به راغلل، هیچا هم سرغړونه نه سوی کولی. بیا به دې ښځې ورته ویل پوهېږئ چې څه مو وکړه، دا دی زما اولاد پیدا سو نو دا ستا زوی دی، ای پلانه. له هغو کسانو څخه به یې د کم یوه نوم چې واخیست دا ماشوم د اولاد به نور د هغه سړي و. څلورم قسم نکاح یې داسې و چې زیات شمېر خلک به له یوې فاحشې ښځې سره یو ځای کېدل، هغه داسې فاحشې وې چې د کورونو په دروازو به یې جنډې درولې وې تر څو خلک پوه سي چې دا د فاحشې کور دی او بې تشویقه ورسي. خو کله به یې چې اولاد پیدا سو نو بیا به یې څېره پېژندونکی راویست او هغه به د خپلې تجربې په اساس دا ماشوم د اولاد دی به یو سړي ته منسوبه کوی، نو هغه ماشوم به د هغه سړي زوی و. د اعتراض او انکار حق یې نه درلود. خو کله چې الله تعالی محمد صلی الله علیه وسلم په نبوت مشرفه کړ نو د نکاح دا ټول ډولونه یې باطل کړل او نن ورځ یوازې اسلامي نکاح شته. داسې هم پیښېدل چې خلکو به د تورې او نیزې په زور ښځې د ځان کولې. کله به چې څوک په جنګ کې بریالی سو نو د ماتې خوړلې دښمن ښځې به یې نیولې او د ځان لپاره به یې روا بللې او د دې ښځو اولاد به د مرګ تر ورځې د شرم او خجالت ژوند تېروي. جاهلیت په دې دوره کې هر چا حق درلود چې بې شمېره ښځې ولري. د ښځو لپاره څه حد او اندازه نه وه. په یو وخت کې د 2 خویندو نکاح هم دوی روا کړې وه. زوی د پلار له طلاقې سوي او یا کونډې ښځې سره نکاح کولی سوی. هغه وخت د طلاق حق له نارینهو سره وه، خو کومه ټاکلې شمېره او حد یې نه درلودی. زنا خو دومره زیاته وه چې د هرې طبقې خلک ورباندې مبتلا وه. ډېر کم کسان به داسې وه چې له دې مرض څخه یې ځان ساتلی وي. خو بیا هم ازادې او اصیلې ښځې د وینځو په نسبت ښې او غوره وې. داسې ښکاري چې د جاهلیت زیاتو پیروانو زنا د ځان لپاره شرم او عیب نه ګڼئ. ابو داود له عمر بن شعیب عن ابيه عن جده څخه روایت کوي، وایي یو سړی ولاړ سو او ویې ویل یا رسول الله دا فلانی سړی زما زوی دی، د جاهلیت په وخت کې مې د هغه له موره سره زنا کړې ده. نو نبي علیه السلام ورته وفرمیل اسلام کې دا ډول دعواګانې ځای نه لري، د جاهلیت خبره پای ته رسېدلې. دا ماشوم اولاد د هغه چا دی چې مور یې د هغه ښځه او یا وینځه وي او د زناکار لپاره تیږې کاڼې دي. همداراز د جاهلیت په دې دوره کې د زوی او پلار اړیکې هم ډول ډول وي. ځینو به ویل زموږ اولادونه زموږ په مځکه ګرځېدونکي زړونه دي، خو داسې پلرونه هم وه چې خپلې لوڼې به یې د شرم او یا فقر له امله ژوندۍ تر خاورو لاندې کولې او د بېوسۍ په وجه یې خپل اولادونه په قتل رسول. خو دا جرم ډېر عام ځکه نه و چې هغوی به تل په جګړو کې بند وه او د دښمن د مقابلې لپاره یې زامنو ته زیاته اړتیا درلودله. له ورونو د اکا له زامنو او نورو تربرونو سره به یې اړیکې ډېرې ټینګې او نږدې وې.
هغو به په قومي تعصب کې نوم درلود، د قوم په خاطر به هم مړه وه او هم ژوندي. د ټولنیز نظام اساس او تهداب یې په قومیت، نجات پرستۍ او خپلولۍ سره ولاړ و. عقیده یې داسې وه چې سړی باید د قومیت په اساس په حق و باطل دواړو کې له خپلوانو سره ودرېږي، خو د مقام او قدرت پر سر به یې کله کله د یوه پلار د زامنو ترمنځ هم جګړې پیښېدلې، لکه د اوس خزرج او یا عباس او زیبان او یا بکر او تغلب. خپل مابینځنۍ جګړې لکه اشاره چې مو ورته وکړه هر څه د قومیت په اساس باندې وه. له همدې کبله د مختلفو او بېلابېلو قبایلو تر مابینځ هیڅ ډول اړیکې او همکارۍ نه وه، بلکې د هغو ټول توان او قوت به یو د بل سره په مقابله او مسابقه کې خرڅېدل. خو کله کله به دا دښمني د دیني خرافاتي او یا نورو عاداتو په وجه کېدله، او داسې به هم پیښېدل چې د همکارۍ، تعاون، اطاعت او دوستۍ داسې تړون وسي چې څو بېلابېلې قبیلې او کورنۍ سره یو ځای کړي. له دې څخه علاوه د حرام میاشتې هم د دوی د ژوند او ژوندنۍ اړتیاو د پوره کولو لپاره ډېرې مهمې او ارزښتناکې وې. دا میاشتې د دوی لپاره غټ رحمت او طلایي فرصت و. لنډه دا چې د هغوی ټولنیز نظام ډېر کمزوری او ګډوډ و. خلکو د حیواناتو په رقم ژوند کې درلود. جهالت او ناپوهي و، خرافات او بېدیني و هر طرف ته خپره وه. ښځه لکه د حیواناتو په رقم خرڅېدله. ځینې وخت به له یوې ښځې سره له حیوانه څخه هم بده رویه کېدله. د خلکو په مابینځ کې چې کوم قانون او نظام وجود نه درلود او هغه تش په نامه حکومتونه که موجود هم وه، خو د هغو لومړنی او وروستنی کار او هدف د ملت له خزانو او پیسو څخه د خپلو خېټو او جیبونو ډکول او د ملت د وینې په قیمت له دښمنانو سره جنګ کول و. د عربو اقتصادي حالت او نظام د هغوی د ټولنیز نظام تر بشپړې اغېزې لاندې و. د دوی د ژوندنیو اړتیاو د پوره کولو تر ټولو ستره وسیله تجارت و، او دا خو ښکاره ده چې امن نه وي نو تجارت به څنګه ترسره کیږي. هغه وخت امن او امان خو بالکل وجود یې نه درلود. همیشه به جنګونه وه، او جنګونه به هم یوازې د حرام په میاشت کې بندېدله، او په همدې میاشت کې به د عربو مشهور بازارونه لکه عکاظ، زلمجاز، مجنه دا ټول به خلاصېدل. صنعت او کاروبار به یې ډېر کمزوری و. یوازې په یمن او حرا د شام په سرحدي برخو کې د ټوکر په لاس سره څرمنو رنګولو او آش ورکولو او داسې نورو صنعتونه رواج وه. خو څرنګه چې هر څه په جنګو کې په مصرف رسېدل، نو ځکه خلک له لوږې، فقر او نیستۍ سره لاس و ګرېوان وه. د عربو اخلاق هیڅوک له دې څخه انکار نشي کولی چې د جاهلیت پیروان د ډېرو سپکو اخلاقو، خرابو عاداتو او رواجونو درلودونکي وه. خو له دې څخه هم انکار نشي کېدلی چې له دې سره سره دوی ځینې داسې نیک او غوره اخلاق او عادات هم درلودل چې هر چاته د ویاړ او فخر وړ دي. د مثال په توګه کرم او سخاوت. هغو به په کرم او سخاوت کې یو له بله سره سیالي کوله. د هغې دورې نیمایي شعرونه په دې هکله ویل سوي دي چې یا یې پکښې ځان په دې صفت ستایلی او یا یې د همدې صفت له کبله د بل چا ستاینه کړې ده. کرم او سخاوت ډېر عمومیت یې درلود. چاته به چې په ډېره یخني او لوږه نیستۍ کې به هم میلمه راغی او هغه کوربه به له یوې اوښې پرته چې ټول ژوند به یې ورباندې روان و بل څه نه درلودل، خو بیا به یې هم د کرم او سخا په حکم خپله لوږه او سخته ورځ یې هېروله او خپله یوازینۍ اوښه به یې میلمه ته حلالوله. د هغو د کرم له اثارو څخه یو هم دا و چې د انساني ژوند او انساني وینې د ساتنې په خاطر به یې ډېر زیات دیتونه او جریمې منلې او دا به یې د ځان لپاره فخر او ویاړ بلی. د همدې کرم او سخا د حس قوت و چې هغوی به په شرابو څښلو فخر کوي. دا ویاړ په دې خاطر نه و چې ګویا شراب څښل په خپله یو ویاړ دی، بلکې دا له دې عمله و چې شراب څښل هم د کرم او سخا یوه طریقه ده او دا کار انسان ته د خرڅ
او مصرف لاره ښیي. دویم غوره صفت په دوی کښې وفا. د هغو له ښو اخلاقو څخه یو هم پر وعدې باندې وفا وه. په قول او عهد به ټینګ ولاړ وه، حتی چې په دې لاره کې به د ځان، اولاد او مال قربانۍ ته هم حاضر وه. بل ښه خوی او خصلت چې د هغو په مابینځ کې رواج درلود هغه عزت النفس، ذلت او سپکاوي ته نه تسلیمېدل وه. د دوی غیرت او شجاعت ډیر زیات و. ظلم او جبر یې نه منی. کله به یې هم چې سپکه او د ذلت خبره واورېده نو فوراً به یې تورې ته لاس کړ او جنګ به یې ورسره شروع سو. هغوی د خپل عزت په خاطر ځانونه هم قربانول. څلورم صفت یې دا و کلکه او پخه اراده هم د هغو له غوره صفتونو څخه وه. کوم کار ته به یې چې اراده وکړه نو بیا به یې هغه چې په هر قیمت و ترسره کوی به. پنځم صفت حلم او بردباري او سنجیدګي هم د دوی لپاره د افتخار وړ صفتونه وه، خو دا چې د غیرت او ژر احساساتي کېدلو روحیه ورباندې غالبه وه نو ځکه حلم پکښې کم و. شپږم صفت یې د اوسنۍ زمانې له چلونو، فریبونو او مکرونو څخه پاکه سادګي، رښتیا، امانتداري او اخلاص هم د دوی له غوره اخلاقو څخه شمیرل کېدل. د دوی دا صفتونه او داسې نور غوره صفتونه او اخلاق د دې سبب سول چې الله تعالی همدا عربان د رسالت او بشري نړۍ د لارښوونې او مشرتابه لپاره انتخاب کړل. ځکه دا اخلاق که څه هم ځینې یې له شر او ضرر څخه خالی نه وه، خو هغه په خپل ذات کې له اصلاح وروسته ډیر د قدر وړ او ارزښتناک وه. او کله چې اسلام راغی او هغه یې سم او اصلاح کړل نو خیر یې ټولې دنیا ته ورسېدی. په وفا پسې د دوی تر ټولو غوره صفت عزت النفس او پخه اراده وه. ځکه که عزت النفس، غیرت او پخه اراده نه وي نو فساد او شر له منځه نسي تللی. له ذکر سویو غوره اخلاقو او صفاتو علاوه هغو نور هم ښه صفتونه درلودل، خو موږ دلته یادونه یې ونه کړله. انشاءالله په بل درس کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب او کورنۍ کې بحث وکړو. آمین یا رب العالمین.